بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. د جهادي خبرونو ترڅنګ د افغان مهاجرینو یا کډوالو په حقله خبرو باندې چې ځینې نظریات باز دوستان دا کړي په دې سره خپل برنامه شروع کوم. مخکې دینه چې د جهادي خبرونو ته لاړ شم چې د کډوالو مسله زموږ تاسو د افغانستان د خلکو د عزت او ناموس مسله ده. اوس په دې باندې بحث نهایت اړین او ضروری دی. جهادي خبرونه چې د اول د اپریل نه تر نن پورې نمې وړاندې کړي، نو د دغه شپږ ورځو کې څومره خبرونه ما سره راټول شوي دي، یو لږ به په هغه باندې یو مرور ولرم. د مهاجرینو په هکله تاسو ګورئ چې د پاکستان رویه نهایتا نور هم خرابه شوې ده او ډېر زشته رویه کوي او اخلاقي حدود ټول د خپل لاندې کړي دي. البته موږ تاسو اوس د ورځې کم از کم په سلهاو کلیپونه لاسته راځي چې که څوک وایي په کور مې راوغوښتل، څوک وایي چې مال او دارایي رانه ویوړه، څوک وایي چې سیاسر یې رانه زندان ته ویوړلې. او په ده کې وزیر دفاع د پاکستان آصف وایي چې خواجه آصف وایي چې هر هغه څوک چې د پاکستان زنده باد आवाज اوچت نه کړي هغه موږ د پاکستان نه وباسو. دا اوس د سره هندو شو او دا د هندوانو کار شروع کړ. هندوستان کې چې مسلمان وهي یا ټکوي بیا وایي چې پاکستان زنده باد خبره چې دغه هندوستان आवाज اوچت کړه، پس له هغې نه بیا یې دغه کوي یا کشمیریانو سره دا کار کوي. اوس دی دا د هندوانو کار د افغانانو سره شروع کړ. په دې بابت کې د اسلامي امارت نه زمونږ دغه دا دی چې زر تر زره رسما اقدامات دی وکړي. زما خو دغه دا دی چې تر څو چې د جهاد اعلان د دوی په مقابل کې فتوا نه ورکړل شوي، پاکستان په بل ژبه نه پوهېږي. که ته هغه اسلامي امارت یا علما د افغانستان یو د جهاد فتوا د پاکستان په مقابل کې ورکړي، نو بیا پاکستان په شا ځي، ځکه هغوی د دې نه پوهېږي چې که یو ځلې زما په مقابل کې د جهاد فتوا ورکړل شوله، بیا د هر خوا نه وار را باندې شروع کېږي، کار را باندې خرابېږي، بیا نو مهاجر ته دا. او بل دا دی چې دلته د عزت او د ناموس مسله ده. اوس دی زموږ تاسو ښځو ته خویندو میندو ته لاس اچوي، دغه لاس اچولو دپاره جهاد بالکل فرض دی. که په ده کې زموږ دا علما خاموشه کینی، بیا نو دی د ټول جهاد په سوال لاندې راځي چې د امریکې په مقابل کې چا په اشاره ته جهاد کو. که هلته ته فرضاً د راکټو دې نه یېرېدل او جنګېدلی، دلته نو څه نه یېرېږي. ولې یېرېږي؟ ولې فتوا نه شي ورکولی؟ دې ته د فتوا ورکول هلته نه شي ورکولی. د هغه عالم چې وایي زه فتوا نه شم ورکولی، هغه څه مرګ به وهلی چې دا به وایي. دلته د عزت و ناموس مسله ده. هغه راغلی دی ستا تر ګریوانه یې لاس در اچولی دی. که نه یې کلیپونه چې زه درته در واستوم چې ستا سیاست ورسره څه کوي، که افغان په ژوند کې داسې شی نه دی منلی. یو افغان ورور په نامه د واجد حماسي، زه نه پوهېږم دې ته په کومو الفاظو باندې زه ځواب ووایم دې ورور ته. دومره بې احساسه خلک او دومره بې دغې، هغه وایي چې خبر نه دی سوچ. وروره ته خو لږ زره میډیا ته لاړ شه وګوره، ته خو لږ جلال آباد ته لاړ شه، د تورخم سرحد ته خلکو نه پوښتنه وکړه چې قصه څه ده، په خلکو قیامت صغرا دی. او دا وایي چې هلته افغانانو ته څه نه ویل کېږي، د هسې خبرې دي. هغه د 20-30 کالو نه هملته خلک اوسېږي، نیر وباسي. نو تر په خدای دا خبره ده. بیا د دې نه بدتر یو قمقله خبر کوي، وایي دا خو د اسلامي امارت نه تښتېدلي دي، تللي دي، دا خو امارت اسلامي نه دي ایستلي. نو امارت اسلامي ولې دی غم وخوري؟ په دې باندې نه پوهېږي چې یو دولت چې دی خپل د وګړو مسؤلیت لري. که وګړی ستا ښه که خراب وي. تاسو ګورئ د امریکایانو یو کس دلته په کله چې امریکا حمله وکړه په نامه د جان واکر ونیول شو. هغې ټول څوک چې دلته افغانان یې نیول وژلې، مګم جان واکر یې ونه وژه. جان واکر یې امریکا ته ویوړه، د دې نه په تیاره کې ویوړه، اول یې ورته علاج وکړه، پس له هغې نه یې بندي کړه، پس له هغې نه یې فامیل ته وسپاره. سره دې د امریکا په قانون په حساب دی یو ترهګر او د دې په حساب سره دا واجب القتل، مګم وی نه وژه. دا د حکومت مسؤلیت دی، که دې نه خفه دي او که ناراضه دي، دی باید د دوی پوښتنه وکړي. او بله خبر دا ده چې دې کې ډېر خلک داسې تللي دي چې د حکومت مخالفین نه دي، هغه دنه تللي دي چې دلته تعلیم نشته اولاد لپاره.
تعلیم بند دی په اولاد باندې د تعلیم دروازې خلاصې کړي چې خلک ونه ووځي. دا خو غلطې خبرې مه کوئ که نه. دا حماسي ورور هر څوک چې دی ډېر بې احساسه افغان دی او ډېر بې منطقه انسان دی. دومره بې منطقه خبرې مه کوئ. هسې مالته زمونږ اعصاب د دغه بې عزتۍ او بې ناموسۍ ته دغه دي. ولو که د افغان ښځه د هر دغې نه یي په هر لحاظ د دې نه وتي زمونږ اولاد دی زمونږ ناموس دی دفاع به یې کوو پوښتنه به یې کوو. حسن علي ورور لیکلی دي چې د افغان میرمنو د زنداني کولو او دوی ته د لاس اچولو باید پلټنه وشي او تحقیقات وشي. خبره د صحیح ده ورور، تحقیقات دې وشي، مګر تحقیقات ته ضرورت نشته دی. هر کډوال چې راځي درته خپله قصه کوي. ډېر افغانان دي همدا اوس ښځې هلته په زندانونو کې دي، لاړ شي د همغه دې تحقیقات ته ضرورت نشته دی. قونسلګري د افغانستان چې په کراچۍ کې ده، په پېښور کې ده او سفارت اسلام آباد کې ده، مستقیما به د اقدامات وکړي. او دا د یو مملکت د حکومت وظیفه ده چې دا سفارتخانې دي هم د لپاره که د هغې وګړي بندي چې هلته ورته وکیل ونیسي، پوښتنې ته لاړ شي او پوښتنه وکړي دا ولې تا بندي کړی، ځکه چې بې جرمه بندي دي، وهي او ټکوي یې او ښځو ته به غلط لاس ور اچوي. او یو بل ورور په نامه د معین حق دوست لیکلي چې زړه مې ډېر زیات خفه دی ځکه د پاکستان خبرې اورېدلي، د افغانستان د تجزیې خبرې و دی چې کړی وایي چې زما به د افغانستان تجزیه نشي او ایران زمونږ هرات ته سترګې پټې کړي دي. زه د حق دوست ورور ته دومره وایم چې چورت مه خرابوه، ایران زمونږ هرات ته سترګې نه دي پټې کړي، په هغې مسله کې هېڅ کوم مشکل نشته دی، ایرانیانو کوم داسې کوم حرکت نه دی کړی او د افغانستان تجزیې خبره منځ کې نشته دی. د پاکستان د تجزیې خبره د پاکستان به تجزیه کېږي، افغانستان به لویېږي او د افغانستان د تجزیې خبره هیچا نه ده کړې، نه په نړۍ په سطحه دا کوم خبره شته دی او نه د افغانانو ترمنځ. په دې بابت باندې خپل تشویش باید لرې کوي. راځو د جهادي خبرونو په هکله د اول د اپریل نه به شروع کړو. اول د اپریل جنوبي وزیرستان د تویخولې په ولسوالۍ د پښتوړوکي سیمه باندې د چاپې په نیت را روان د پوځ مجاهدینو په محاصره کړل او برید یې پرې وکړ. 7 تنه عسکر ورته ووژل او 3 نور ورته ټپیان کړل. همدارنګې په 2 د اپریل سهار مهال 8 بجې خیبر ولایت باړې ولسوالۍ تیرا شلوبر سیمه باندې پر بادام سر پوسته باندې طالبانو د راسکوف په برید کې یو عسکر وژلی دی او یو ورځ مخکې په همدغې پوسته باندې برید کړی و، یو عسکر یې ټپي کړی و. یعنې یو ورځ مخکې یو عسکر ټپي شوی و او بیا نن دوباره بیا حمله پرې کړې ده یعنې په 2 د اپریل باندې بیا پکې یو عسکر وژلی دی. په 2 د اپریل مازدیګر خیبر ولایت باړې ولسوالۍ تیرا شلوبر سیمه باندې د ورسک نامي پوستې تر باندې د دراسکوف حملې په نتیجه کې یو عسکر وژل شوی دی. همدارنګې په 3 د اپریل سهار د اسماعیل خان درعین ولسوالۍ پوځ پر مجاهدینو چاپه ووهله. جوابي کاروایي چې مجاهدینو وکړله دغه چاپه ناکامه شوله او مجاهدین پر امن توګه باندې د ساحې نه ووتل. همدارنګې په 3 د اپریل لکي مروت ولایت د تجوړۍ ولسوالۍ په هاخیل پکه کلي باندې پوځ پر مجاهدینو کمین ووهه. یو مجاهد عدنان په نامه چې د سعد په نوم مشهورو شهید شو او مجاهدینو دوباره پر عسکرو باندې د جوابي برید وکړ چې د دې په نتیجه کې عسکرو ته مرګ ژوبله ور واوښتله. په 3 د اپریل مازدیګر خیبر ولایت باړې ولسوالۍ تیرا شلوبر سیمه باندې په ټنډیسر پوستې باندې مجاهدینو د راسکوف حمله وکړله. یو افسي عسکر وژلی دی او د پوځ د ناکامۍ وروسته د ملکي خلکو باندې په کورونو باندې ډزې شروع کړي دي. ډېر خلکو ته مالي او ځاني تاوان رسولی دی او ډېر خلک زخمی کړي او وژلي دي. همدارنګې په 3 د اپریل د شپې 12 بجې ټانک ولایت د ټانک ولسوالۍ بازار کې مجاهدینو د پولیس پر پوسته باندې د لیزر او د نورو وسلو په وسیله باندې حمله وکړله. مرګ ژوبله ورته اړولې ده. همدارنګې په 4 د اپریل جنوبي وزیرستان لدی ولسوالۍ کاروان منځي سیمه باندې د دراسکوف په حمله کې یو عسکر وژل شوی دی. 4 د اپریل باجوړ ولایت داړه ماموند ولسوالۍ یا واړه ماموند ولسوالۍ سرکې سیمه باندې مجاهدین پر پوځي پوستې برید وکړ او ځاني او مالي زیان ورته اړولی دی او د ده ترڅنګ یو امنیتي کمره یې ویجاړه کړې ده.
همدارنګه په 4 د اپریل پیښور ولایت پیښور ښار ولسوالۍ د سړوزو میری تاڼې مرکزی دروازې باندې بمي چاودنه وشوه او پس له هغې نه مجاهدین پر پې ورننوتل او په دې نتیجه کې 2 پولیس ټپیان شوي دي او امنیتي کامره ویجاړه کړلی شوې ده. همدارنګه په 5 د اپریل باجوړ ولایت سالارزو ولسوالۍ د ملا سید سر په دغې باندې تور ګیټ باندې د ملا سید سر تور ګیټ سیمه باندې مجاهدینو د په پوستي برید وکړ مرګ ژوبله اړولې ده. همدارنګه په 5 د اپریل جنوبي وزیرستان لدی ولسوالۍ کاروان منځي سیمه باندې پوځي موټر کمین وه 2 عسكر وژل شوي دي او 1 زخمی کړل شوی دی. همدارنګه په 5 د اپریل باجوړ ولایت واړه مامون ولسوالۍ د بدانو سیمه پوځي پوسټه باندې د راسکو په برید کې 1 عسكر وژل شوی دی. همدارنګه په 4 د اپریل مازیګر 4:30 بجې شمالي وزیرستان میرعلي ولسوالۍ د خسوخیلو په سیمه کې د پل پوځي پوستې باندې د نارنجکو برید په نتیجه کې مرګ ژوبله اړول شوې ده. همدارنګه په 4 د اپریل جنوبي وزیرستان انګور اډې ولسوالۍ سرخورا سیمه باندې مجاهدینو د پوز پر کم باندې برید وکړ. کم په خپل کنټرول او محاصره کې ونیو. د خپل دغه خپل لاسي دغه وسلو په واسطه الته دغه عملیات انجام کړل چې د دې په نتیجه کې 10 عسكر وژل شوي دي، ډېر شمیر زیات زخمیان شوي دي او نور تېښتې ته اړ شوي دي. مجاهدینو ډېر اسلحه هم غنیمت نیولې ده. په 1 د اپریل ماښام ټانکو ولایت ګومل ولسوالۍ د اف سي عسكر شاکر الله د الله خان زوی مجاهدینو ته تسلیم شو او ژمنه یې وکړه چې نور به د پوځ سره همکاري نه کوي. همدارنګه په 1 د اپریل جنوبي وزیرستان تویخوله ولسوالۍ په سوړه سیمه باندې پوځ سره د طالبانو په وساعته یعنی وساعته اوږده جګړې نه پس چې په هغې په ترڅ کې 15 عسکر وژل شوي دي، ډېر ګڼ شمیر ژوبل او زخمیان شوي دي. 1 مجاهد په نامه د هدایت چې د شهید شوی دی او 1 مجاهد ټپي شوی دی. همدارنګه په 1 د اپریل د کوزدیر ولایت د څو ورځو مخکې راپور دی په 1 د اپریل راغلی دی د جندل ولسوالۍ مسکینی سیمه باندې مجاهدینو پر پوځ پوسته برید وکړ، مرګ ژوبله یې اړولې وه. په همدې ولسوالۍ کې د منشاهي سیمه یابانې یعنی پرون 1 ورځ مخکې پوځ په پوستې باندې حمله کړې وه او مرګ ژوبله یې اړولې وه. همدارنګه په 1 د اپریل پس له ماسپښینه 4:30 بجو کې شمالي وزیرستان میرانشاه ولسوالۍ مجاهدینو د پوځ یو مهم کس ګلاب او د هغه ملګری په نښه که او وی واجه، ځکه چې دی د مجاهدینو په قتل او د دوی په وژنه کې لاس درلوده او یو مخرب او تخریبکار انسانو، فلهذا دا د مجاهدینو په هدف او دی دا ووژه. هیله ده چې برنامه وګورئ، خوښه کړئ او دوستانو سره شریک کړئ. تر بلې برنامې تاسو په لوی رب العزت سپارم. وما علینا الا البلاغ.